بلخ ولایت کې صنعتګر د صنعت او سوداګرۍ وزارت د هغه اقدام هرکلی کوي چې له مخې په صنعتي پارکونو کې پاتې سپینې ځمکې بیرته راګرځول کیږي او فعالو صنعتګرو ته ورکول کیږي. دوی وایي په تیرو کلونو کې یو شمېر کسانو په بېلابېلو نومونو صنعتي ځمکې نیولي، خو تر اوسه یې د صنعت او تولید په برخه کې ترې هېڅ ګټه نه ده اخیستې. صنعتګر ټینګار کوي چې دغه ځمکې د هغو کسانو ته ورکړل شي چې د پانګونې او تولید عملي هوډ لري. هغه ځمکې چې کوم په صنعتي پارکونو کې موقعیت لري او تر کلونو تشې پرتې دي او هیڅ استفاده ترې نه ده شوې، دا بهترینه خبره ده. هغه څوک چې واقعي صنعت منځته راوړي، زراعت سکتور مخې ته وړي، تولیدات کوي او سلهاو کسانو ته د کار زمینه مساعدوي او هغو د فعالیت دپاره پرمختګ دپاره هغه کې نو دا چې ورته توضیح شي دا به ډېره ښه خبره وي. خواست ما از وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان هم است که همین جایی که غصب شده است تقریبا 10 سال یا 15 سال میشه که غصب است، یعنی میره سرش غور کنن، کار کنن. و می صنعتکارای عزیز ما که مشکل زیاد زمینه دارن به اینا توضیح کنن. د بلخ ولایت صنعتګر د اسلامي امارت له لوري د صنعت د ملاتړ له اقداماتو خوښي څرګندوي، خو وایي د صنعتي ځمکو لپاره ټاکل شوې بیې لوړې دي. دوی غوښتنه کوي چې د ځمکو بیې دې راکمې او د پیسو د ورکړې موده دې هم وغځول شي، څو وکولی شي خپلې صنعتي چارې له ستونزو پرته پرمخ یوسي. برای رشد اقتصاد کشور که کمک میکنه تا مردم از فقر و بیکاری کمتر شود و اگر همچون شرکای صنعتی ساخته میشه در اینجا واگذار شود برای همچون شرکت های بزرگ از این که بزرگتر تولیدات بیشتر صورت بگیره. خواست ما از وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان هم است که هنمی یک ساله قسطشه که 5 قسط است، این به صنعتکار نمیصرفه، این میره باید بر 7 سال کنه. همین 5 قسط بر 7 سال کنه تا که یک صنعتکار بتونه هم ماشینری خود بیاره و هم دیوار زیر جوړ کنه و هم هنگر بر خود بسازه. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ رئیس قاری امیر محمد متقی وایي هغو کسانو ته چې په صنعتي پارکونو کې ځمکې نیولي خو پانګونه یې نه ده کړې 2 میاشتې وخت ورکړل شوی دی. نوموړی زیاتوي که په ټاکلې موده کې عملي کار پیل نه کړي ځمکې به بیرته واخیستل شي او نورو صنعتګرو ته به وسپارل شي. د هغه په وینا صنعتګر کولی شي د ځمکو بیې تر 8 پړاوونو پورې په قسطونو کې ورکړي. موږ ولایتي ادارې او د صنعت او تجارت وزارت مقام جدي تصمیم نیولی دی. نور تقریبا یوه میاشت د هغه څخه تېرې شوې ده. د 1405 کال د جوزا په میاشت کې د هغوی وخت پوره کېږي. هېڅوک بې حق د شکایت هم نه لري. هغه ځمکې موږ د هغو څخه اخلو او د نورو صنعتکارانو ته یې ورکوو او دا دې ټول په یاد ولري چې په صنعتي ساحو کې باید صنعتي یا تولیدي فعالیت وشي. د بل فعالیت اجازه هېڅ چاته موږ هلته نه ورکوو. کولی شو چې د دوی غوښتنه دوی ټول رسیدګي ورته وشي، قسطونه یې لکه اوس چې 15 یا قسط دې 6 سي 7 سي 8 سي تر څو د دوی هم وکولی شي چې په تدریجي ډول خپل اقساط تحویل کړي. بلخ ولایت د هیواد له مهمو صنعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې دا مهال پکې 2 صنعتي پارکونه فعال دي. د معلوماتو له مخې په دغو پارکونو کې یو شمېر کسانو ځمکې نیولې وې خو د صنعت او تولید لپاره یې ترې ګټه نه اخیسته. اوس اسلامي امارت پرېکړه کړې چې غیر فعالې ځمکې بیرته راټولې او هغو صنعتګرو ته یې وسپاري چې د تولید او پانګونې عملي پلان لري. زیار الکوزی، امید راډیو، بلخ.